سلام ګرانو دوستانو. په مخکینی ویډیو کې ما تاسو سره د وړکی سوداګری مفکورې شریکې کړې ول، لیکن د یو وړکی تجارت یا سوداګری او د یو لوی سوداګری په منځ کې یو ډیر غټ توپیر ده. یو وړکوچکی تجارت کېدلی شي یو دوکان اوسیږي یا یو رستورانت اوسیږي چې تاسو خپله هلته کار کوئ او شاید یو څو کسه نور هم تاسو استخدام کړی اوسیږي. اما یو لوی سوداګري کېدلی شي چې یو لوی شرکت یا یو لوی فابریکه اوسیږي چیرته چې هم تاسو خپله کار کوئ او هم د تاسو د لاس لاندې ډیر زیات کسان نور کار کوي. نو زه نن تاسو سره 15 لوی سوداګری مفکورې شریکوم. ما سره تر آخره پورې اوسیږئ او د ما د چینل سبسکرایبول مه هیروئ. لومړی مفکوره د آی ټي سپورت ده. آی ټي یعنی انفارمیشن ټکنالوژي، معلومات او اطلاعات. تاسو دا په دوه ډول کولی شئ، یا خپله که په آی ټي سپورت کې مهارت لرئ کولی شئ چې پکې کار وکئ، خپله یې ترسره کړئ، او یا هم تاسو کولی شئ چې په دغسې یو شرکت کې پانګونه وکئ او هغه کسان چې د ټکنالوژي سره او انفارمیشن کې مهارتونه لري کېدلی شي چې تاسو لپاره کار وکړي، تاسو یې فقط استخدام کړئ. د آی ټي سپورت کارونه کېدلی شي چې یا تاسو موبایل تلیفونونه فکس کړئ، جوړ کړئ، یا هم ویب سایت چا لپاره جوړ کړئ، او یا هم سافټویر سره یعنی د لپټاپ او کمپیوټر جوړولو کې خلکو سره مرسته وکړئ او خپل خدمات هغه دوی ته ورکړئ او د هغه په بدل کې پیسې واخلئ. دویم مفکوره د اپلیکیشن یا اپ جوړول ده او دغه تجارت په افغانستان کې ډیر لوی بازار لري، ځکه چې اپ یا اپلیکیشن که تاسو خپل آیفون یا موبایل ته لاړ شئ نو ګورئ چې ډیر زیات اپس دي هغلته چې مختلفې خدمات هغه دوی موږ ته ارائه کوي. لیکن د دې ترڅنګه پورې هر هیواد ځان لپاره اپس یا اپلیکیشنز جوړ کړي دي چې دوی خپل خلکو لپاره مختلف خدمات ورکوي. فرض مثال که تاسو اوبر وګورئ او ډیر داسې نور اپس دي چې دوی د رستورانت، د ټکسي، د ډوډۍ، د ډاکټر د ځای پیدا کولو، شفاخانې، لارې، ډیر زیاتې مفکورې شته دي چې تاسو کولی شئ ترېنه استفاده وکئ. او شاید د دې لپاره چې تاسو وشئ کولی یو اپ جوړ کړئ یا ډیزاین کړئ، د دې لپاره تاسو د بعضې مهارتونو ته ضرورت ولرئ چې دغه کار تاسو کولی شئ چې بعد له دې نه چې اپ جوړول هم زده که هم نورو سره مرسته وکئ، هم دا یو تجارت ده چې نورو لپاره اپس جوړ کړئ، او هم خپله که کوم بل سوداګري مفکوره لرئ کولی شئ چې خپل د همدغه اپ جوړولو له طریق نه یې ورته مخکې وي. دریم سوداګري مفکوره مارکتینګ کاپی رایټر یا هم د بازار موندنې کاپی رایټر ده. د بازار موندنې کاپی رایټر هغه څوک ده چې که تاسو اعلانونه لیدلی، اعلانو لپاره دوی ټکست لیکي. ډیر زیات کسان شته دي چې دوی لیکونکي دي. بعضې کسان خوښ لري چې کتابونه ولیکي، داستانونه ولیکي، مقالې ولیکي مجلو لپاره. همه دلته خبره دا ده چې هر کار مختلف نرخونه لري او تاسو د مثال په طور که وغواړئ چې داستان ولیکئ نو یو خو په دې بازار کې سیالي ډیره زیاته ده، کامپټیشن ډیر زیات ده، او بل دا چې پیسې هم ډیرې ښې نه دي. اما که تاسو وغواړئ چې د بازار موندنې لپاره ولیکئ، په دې کې دا ډیر یو ښه لوی تجارت کولی شئ د دې طریق نه ځان ته جوړ کړئ. څلورمه مفکوره یو تکمیلي کورس جوړول ده. څرنګه چې موږ پوهیږو په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې او ډیرو مختلفو تعلیمي مؤسسو کې زده کوونکو لپاره درسونه ورکول کیږي،
خو لیکن زده کوونکې همیش یو اختصاصي معلم ته یا یو اضافي کورس ته ضرورت لري. تاسو کولی شئ که ریاضي زده لرئ، د انګلیسي ژبه زده لرئ یا هم کوم بل چی شي کې مهارت لرئ چې یا خپل درسونه آنلاین د طریق نه یو تجارت شروع کړئ، ښوونکي شئ، آنلاین کورس جوړ کړئ یا هم اختصاصي درس ورکړئ یو نفر ته یعنی د مخې نه، او یا هم تاسو یو لوی کورس جوړ کړئ لکه د کانکور کورس غوندې چې هغلته تاسو کولی شئ خپل تجارت په ډیره لوړه کچه مخکې ویسئ. پنځم مفکوره د اجتماعي رسنیو مدیریت یا هم سوشل میډیا منیجمنت ده. تاسو که لیدلو اوسیږئ ډیر زیات سوداګري شته دي چې دوی د بازار موندنې لپاره مرسته ته ضرورت لري، مرسته ته اړتیا لري او ډیرې شرکتونه شته دي چې دوی یا تجربه نه لري یا وخت نه لري یا هم خپله د دې مهارت نه لري ترڅو خپل یو سایت منځته راوړي. که تاسو په دې کې مهارت لرئ کولی شئ چې نورو تجارتو لپاره یو د هغه دوی د همدغه سوشل میډیا اکاونټس منیجمنت وکئ، مدیر اوسیږئ او په همدغه طریق د هغه دوی تجارت تاسو په سوشل میډیاس کې پروموټ کئ، مخکې ویسئ او له دې طریق نه خپل تجارت هم ولرئ. ګرانو دوستانو، په آخر کې زه غواړم تاسو ته ووایم چې خپل ځان هیڅکله هغه مهارتونه چې تر اوسه پورې لرئ محدود ونه کئ. که تاسو فکر کوئ چې یو تجارتي مفکوره لرئ چې د تاسو خوښیږي او هغه لپاره مهارتونه چې ضرورت دي نه لرئ، تاسو بایده ده چې هماغه کار وکئ، زده کړه وکړئ او هماغه مهارتونه ترلاسه کړئ ترڅو چې تاسو وشئ کولای چې هم په هماغه رشته کې تجربه حاصل کړئ او خپل د هماغه نوي مهارت څخه ګټه واخلئ. که تاسو غواړئ د تشبث، بریا او شخصي پراختیا په اړه نور معلومات زده کړئ، زما چینل ته سبسکرایب وکړئ. که دغه ویډیو د تاسو خوښ شو نو مهرباني وکړئ د لایک بټن کلیک کړئ ترڅو نور علاقمندان هغه څوک چې دغه ویډیو ته علاقه لري هم دا ویډیو وموندي.